نیوز پرې چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته متقی وايي امریکا به په تدریج د افغانستان په اړه خپل سیاست تغییر کړي د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی په خپل تازه څرګندونو کې ویل چې اسلامي امارات د امریکا په ګډون له ټولو نړۍ سره دوستانه او ښې اړیکې غواړي. هغه له اسوسییټډ پریس سره په تازه مرکه کې ټینګار کړی دی چې امریکا به ورو ورو د افغانستان په اړه خپل سیاست کې بدلون راولي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې امریکا باید د افغانستان کنګل شوې ملي شتمنۍ ازاده کړي ځکه چې د په خبره د دوی تر واک لاندې په خپلو پښو ولاړ افغانستان د امریکا په ګټه هم دی. بل لور ته طالبان وایي د ډالرو د بیې لوړېدو یو لامل ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې کچې لوړېدو لاملونه ډېر خو مهم هغه یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق یادوي. د طالبانو حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ځینې راپورونه دوی ته رسېدلي چې ښایي له افغانستانه ډالر یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي خو په خبره یې د مخنیوي لپاره جدي هڅې هم پیل شوي. مجاهد په بازارونو کې په ډالرو زیاته راکړه ورکړه د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو بل لامل یاد کړ. د یادونه ده چې په افغانستان کې په تیر حکومت کې هم یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته د ډالرو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې هغه مهال هم حکومتي چارواکو د دې چارې د مخنیوي خبره کړې وه. او دوحه نیوز وایي قطر افغانستان کې د پانګونې لپاره ارزونه کوي. قطر په افغانستان کې پانګونه ارزوي. دوحه نیوز په راپور کې وایي چې قطري حکومت غواړي په افغانستان کې په بیلو برخو کې پانګونه وکړي خو ښایي دغه چاره د برېښنا په برخه کې له پانګونه پیل کړي. دوحه نیوز د ځینو افغان چارواکو له قبله ویلي چې په نږدې راتلونکي د قطر یو پلوی افغانستان ته راځي او دا ارزوي چې دوی له اوبو د برېښنا د تولید په برخه کې څه ډول پانګونه کولی شي. سرچینه وایي چې قطري پلوی به همداراز په افغانستان کې په نورو برخو کې هم د پانګونې څرنګوالی وارزوي. داسې مهال د برېښنا په برخه کې د دوحې له لوري د پانګونې خبر ورکول کېږي چې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا وارداتي ده او تر ډېره د مرکزي اسیا له هیوادونو تامینېږي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.